السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې اولاد وچوم، اولاد بندوم، د شریعت ته نظره څه حکم راکوي؟ محترمه په دې متعلق مو پوره بحث کړی دی. که ضرورت وي، ښځه ډېره مریضه وي، د اولادو برداشت نشي راوړلی، نو بیا که وچه سي څه مشکل نه لري. او دا که د اوس زمانې رواج دی، د اوس زمانې پیشن دی چې ښځې ډېر اولادونه نه غواړي. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ته یو صحابي راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي انی اصبت امرأة ذات حسب و منصب. ډېره ښکلې ښځه ده، د ښه خاندان څخه ده او د ښه نسب څخه ده، الا انها لا تلد، خو وچه د اولاد نه راوړي، زه په نکاح کمه. فنهاه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع ورته وکړل مه. ثم اتاه ثانیه، بیا دوه وار ورته راغلی، فنهاه، بیا یې منع کړله. ثم اتاه ثالثه، درېیم ورته راغلی، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي؟ تزوجوا الولود، تاسې په نکاح کوئ هغه ښځې چې اولادونه راوړي او مینه د محبت د میړه سره کوي. فإني مکاثر بكم، زه په تاسو سره فخر کوونکی یم په ورځ قیامت، چې تاسو څومره ډېر یاست دغونه به زما امت ډېر جنت ته ځي. محترمه، اولادونه راوړه، ښه تربیه یې وکړه، په دیني ماحول کې رالوی کړه، الله به اجر درکړي. هر اولاد چې لمونځ کوي، هر اولاد سجدې کوي، د پلار او د مور حق ورپکښې وي. اوس دیوبندي چې څومره خدمت کوي، زما د پلار قبر ته ثوابونه روان دي، که زه بخښم که نه بخښم، ځکه زه د ده د لاس نهال یم. نو هر ورور او هر خور دې د احساس وکړي دا واده دی د چی دپاره، خو د دغه نسل دپاره دی چې امت محمدي ډېر کړو، د اولادي د دې دپاره. موږ خو برتور زامن غواړو چې بیا تر برللوي په وکړو، اوږه په ټینګه کړو، نه، اولاد د قبر دپاره طلب کوي. حدیث رقم 409 صفحه 415 فضائل اوقات امامي مقدسي رحمة الله علیه وبرکاته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.